د رمضان میاشت یو جنې ټي وي ته ناسته ده، ټي وي ګوري، میلمانه را روان دي، مور دي جنې له آواز ورکړه بچې دا ټي وي دې بند کا، او میلمانه را روان دي روژه ماتې به مونږ سره ډوډۍ به مونږ سره راشه ما سره لغونې کار وکړه. نه مورې ما ته چغې مه وه، یو پروګرام دی هغه ګورم. بچې پروګرامونه دې پرېږده، میلمانه راځي کټوۍ پخول غواړي، مور دې مار آواز ورکوي، لور ورته وایي چې نه ما مه تنګوه زما یو پروګرام دی هغه ګورم. چې مور کله تنګه کړه ټي وي اوچت کړه او بره کوټې ته لاړه، هلته یې دنده ټي وي ولګوه. مور بیا وروخته چې یې لورې بانګ وایي د خدای الله اکبر وایي، زه ډوډۍ را سره نه پخې، هغه روژه ماتې ما تیار که، هغه پخلی ما وکړه، میلمانه م رالل، خو ته مهرباني وکړه دا باجه دې بنده که بانګ وایي، د خدای نوم اخیستلی کېږي، خدای ته وګوره. هغه چې بیا ما ته چغې مه وه، زه پروګرام ګورم، فلم سینما ګورم، ما ته چغې وایي دره نه بره راوخته موته راپسې بره راځي، بانګونه دې وایي بانګ څه ته وایي. راکوز شو بیا واپسې وخته چې بچې هغه روژه خو دې ماته که راشه که نه، میلمنو سره کېنه نوړی ډوډۍ خو روژه خو دې ماته که نه ورکوي، ورته ور ډبولې شروع کړل، ور ورته ډبوي چې ور لرې که نېکبخت دلته مې دله ډوډۍ راوړه، یو نوړی وخوره یو کجوره پې کړه، روژه خو ماته که په شړک دې ولګي ستا هغه اواز نه ورکړي. روژه ماته که پسې راغله چې جنۍ خو دننه ده، اوس چغې او توام چغه هم نه راکوي، اواز هم نه راکوي، دا څنګه ټي وي دي؟ او ټي وي لګیا دی غږېږي، د کوټې نه ټي وي اواز راځي، د دې اواز نه راځي. روڼه ورپسې راوختل، پلار راوخت اواز نه ورکوي، شک یې پیدا شو چې دروازې ورپسې ماته کړه، ویې کتل جنۍ په فرش لاندې مړه پرته ده، ټي وي غږېږي لګیا دی، سندره فلم شروع دی، جنۍ په فرش مړه پرته ده. ګوره ژوند ته ګوره، که دا ټي وي وختي بند کړی دی او دا راغلی و د بانګ احترام یې کړو چې ښه مورې او توبه زه ګناه خو کوم، خو دا بانګ یې وویې نو دې دپاره ټي وي بندوم، او دې بانګ سره یې دغسې ویلي وی الله اکبر الله اکبر. بانګ چې وایي نو بانګ سره به هغه الفاظ وی او روژه یې ماته کړې وي په محبت او په مینه، نو ممکن ده چې د خدای د نوم په اخیستو کې دې سوتی وي، ځکه دغه ټیم د هغې مقرر و، هغه سې ونه کړله، سات یې ووته، چې سې ووته هغې راځي راوچتوي یې راوچتېږي نه، خلک جمع دي زور ورکوي ځمکې نه وجود نه اوچتېږي. خدایه داسې چلو شو، دا خو داسې نه لکه ټینک چې اوچتې، دا خو نه اوچتېږي. یو انسان و هغه ټي وي لاسې ګوتې یوړی هغه ټي وي مردار خو دې دی نه خوښ، د دې ټي وي د لاسه دا نقصان دی، خو چې هغه یو کس ټي وي اوچت کړه دې خواله دې وجود اوچت شو. وایي دا خو چې ټي وي اوچته وجود یې اوچتېږي، ټي وي چې ښکته پروت وي وجود یې نه اوچتېږي، دی راکوزول او ټي وي مو سره راوچت راکوز، ټي وي چې به یې کېښود وجود به یې دروند شو، چا اوچتولی نه شوه، راکوز یې کړه ټي وي مو سره راکوز، اوس یې غسل راوړي بیا نه وجود نه اوچتېږي، په زور یې اوچتوي نه اوچتېږي. هلکه وایي داسې چل دی دا ټي وي ورسره اوچتوی، ټي وي ورسره اوچت کړه نو دې وجود اوچت شو، غسل یې ورکړه، بیا جنازه وله اوچتوي، جنازه نه اوچتېږي، وی چل هم په دا ټي وي کې دی، په دې سره یې مینه وه، ټي وي ولا جنازه کې دا سر ته کېښود او جنازه اوچته کړه، مقبرې ته یې روانه کړه، ټي وي سره مقبرې ته لاړه، هلته یې ټي وي لرې که بیا کټ نه اوچتېږي چې قبر ته دفن شي، زور لګوي سړي کټ نه اوچتېږي، وی به داسې وکړې ټي وي سره مینه محبت دا ورسره په دا لحد کې ښخ کړې، دی د دنیا سزا شوه، خدای خبر چې د آخر به څه سزا وي. زما رونو دا د نظر ګناه ده، هلکان او جینکې ګډوډ سینما ته ناستي، ټي وي ته ناستي، فلم ته ناستي، هلکان پردو جینکو ته ګورو، جینکې پردو هلکانو ته ګوري، حیا بالکل ختمه شوه. خدای دې مونږ کې حیا پیدا کړي، نور کله به ځه چا به ګناه کوله هلک د پلار نه او د مور نه پټه به یې کوله، یا لور یا زوی به کوله پټه به یې کوله، اوس یو ځای ناستي. الجنة ستودیو.